یوه زلمي ټولو دنیوي خوندونو ته شا کړه او په یوه ګوښه ځای کې د خپل خالق په یاد او ذکر مشغول شو. له دنیا بې خبره د مراقبې پړاوونه یې وهل چې سترګې یې وغړولې نو هر طرف ته د هو عالم و. دغه زلمی ډېر وږی شو، تر لرې لرې آبادۍ نه ښکاره کېده. پورته هسک ته یې وکتل او بیا یې ښکته په هغې مڼه نظر ولګېد چې په لښتي کې یې د اوبو پر سر را روانه وه. مڼه یې راونیوله، ویې خوړه او د خدای جل جلاله شکر یې وکیښ. لږ وروسته یې ذهن ته ورغلل چې دا مڼه خو به د چا ملکیت نه و. وبوږنېده او له ځان سره یې وویل چې دا مڼه خو ما د مالک له اجازې پرته وخوړه. د هغې والي یا لښتي په غاړه را روان شو چې دا مڼه پکې راغلې وه. له ډېر سفر کولو وروسته یو باغ ورته په مخه راغی چې څانګې یې د ویالې ته راکوزې شوې وې. زلمی باغ ته ورننوت. باغ له مالک سره یې کتنه وشوه او د مڼې د خوړلو خبره یې ورته وکړه. د باغ خاوند حیران شو او ورته یې وویل ته څه غواړې؟ زلمي ورته وویل زه شل شوټ نه یم، ما د مڼې د خوړلو ګناه کړې ده. زه اوس غواړم د دې مڼې بیه درکړم تر څو ستا حق زما په ذمه پاتې نه وي. د باغ خاوند ورته 2 شرطونه وړاندې کړل. لومړی دا چې یوه میاشت به زما د باغ باغواني کوي. چې دا شرط پوره کړې نو بیا به درته دوهم شرط وړاندې کړم، او که زما شرطونه دې پوره نه کړل نو د قیامت په ورځ به درنه د خدای جل جلاله پر وړاندې خپل حق وغواړم. زلمی شرطونو ته غاړه کېښود. د باغ مالک باغ زلمی ته وسپاره او په خپله کور ته ولاړ. میاشت پوره شوه او زلمی لومړنی شرط هم پوره کړ او د دوهم شرط په انتظار کې شو. د باغ مالک زلمی ته دوهم شرط دا وړاندې کړ چې ته به زما له لور سره واده کوي. زلمی ورته وویل ته زما حسب و نسب نه پیژنې او دومره یوه ستره او مهمه پرېکړه کوي. د باغ مالک ورته وویل دا ستا مسؤلیت نه دی بلکې زما مسؤلیت دی. زلمی وویل سمه ده، دا شرط دې هم منم. د باغ مالک ورته وویل خو له واده نه مخکې درته د خپلې لور عیب وایم. زما لور شله او شوټه ده، پیدایشي بدرنګه ده او په سترګو هم ړنده ده. زلمی د هسک په لوري وکتل او ویې ویل ای ربه، ما ته د دغو ازمیښتونو پر وړاندې د استقامت او ټینګار ځواک را په برخه کړي. زه یوازې او یوازې ستا رضا غواړم، ما سرکښ نفس ته مه سپاره. د زلمی او د باغ د مالک د لور نکاح وتړل شوه. له نکاح نه وروسته د باغ مالک په دې ډاډه و چې د خپلې لور راتلونکی یې خوندي دی او زلمی په دې ډاډه و چې د ګناه کفاره یې ادا کړه. زلمی چې خپله ناوې ولیده نو وارخطا شو او بیرته له ناوې نه راستون شو، ځکه چې ناوې ډېره ښکلې وه او په بدن هم روغه رمټه وه. زلمی خسر ته ورغی او ورته یې وویل زما ښځه خو په هغه شکل نه ده لکه تا چې ویلي وو. خسر ورته وویل الله پاک ثابت قدمه او صبرناکه کسان په همداسې نعمتونو سره پالي او نازوي. زلمی ورته وویل نو بیا دې ولې له دروغ او غلط بیان څخه کار اخیستی دی؟ خسر ورته وویل ما غلط او دروغ نه دي ویلي، ځکه زما لور د دنیا له سینګار نه بې برخې ده او شله شوټه ځکه ده چې کومې ګناه ته نه ده وړاندې شوې.